بوس تدریسي روغتون د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې په خصوصي ډول فعالیت کوي. د دې روغتون مسؤلین وایي استثنا له درملو نور ټول روغتیایي خدمات یې 24 ساعته په وړیا توګه ترسره کیږي. د یاد روغتون مسؤل زبیر احمد ناصري سکون راډیو ته ویل روان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په کتو هلمند میشتو ولسي وګړو او نورو وطنوالو ته بېلابېل روغتیایي خدمات وړیا وړاندې کوي. د پټکو پر مرکز برسیره د هلمند د ګڼو ولسوالیو څخه په ورځني ډول تر 350 تنه ناروغان د تداوۍ په موخه مراجعه ورته کوي، چې په دې سره ځینې میاشتې د ناروغانو شمیر له 4000 څخه ان تر 15000 تنه پورې رسیږي. بوس پوهنتون تدریسي روغتون په داخله جراحي عمومي، نسایي ولادي، اطفال، ګوش و ګلو، سترګه، جلدي او انتاني په دې ټولو بخښونو کې 24 ساعت په جریان کې تر 350 پورې مریضانو ته وړیا خدمات وړاندې کوي. دوا چون د افغانستان حالت موږ سټنډرډ دوا ورکوو او دوا په هغه قیمت د مریض لپاره تمامیږي په کوم د قیمت چې موږ خریداري کوو په همغه قیمت باندې تنها مریض د دوا پیسې ورته ورکوي. نور لابراتوار، الټراساوند، ایکس رې، عاجل وارډ دا ټول خدمات د مریضانو لپاره وړیا دي. معاذ الله د نهر سراج او نقیب الله د مرجع ولسوالۍ څخه یاد روغتون ته د تداوۍ په موخه ناروغان راوستلي. دوی د یاد روغتون له وړیا بېلابېلو روغتیایي خدماتو څخه خوښ دي او په ورته وخت د نورو خصوصي روغتونونو له مسؤلانو څخه هم غواړي چې د ناروغانو د درملنې په برخه کې له انصاف نه کار واخلي، تر څو له اقتصادي اړخه د هرې طبقې خلک وکولی سي چې د خپلو ناروغانو تداوۍ ته پر وخت رسېدنه وکړي. مریضان مې راوستي د معاینات لپاره چې مورکه درلوده، مریضان مې راوستي دې دپاره چې موت معاینات کوي، کور یې ودان، موږ ډېر ځینو خوشحاله د هغو څه دا غوښتنه لرم چې باید د معایناتونو یو څه ارزانه کړي، ډېر ګران ورکوي چې ولې د غریب خلکو وس کار نه پر کوي، نو باید دې ارزانه معایناتونه وکړي او ښه په مناسب قیمت دوا ورکړي. د افغانستان خلک دوی ته ټوله معلوم دي، خصوصا د هلمند د جنوبي حوزې د خلک ټوله مسکینان خلک دي، بیچاره خلک دي، دا داسې وس نه لري چې خارج ته ولاړ شي لکه کوټه و دا ځای، نو چې دلې یا په وړیا ډول وسي او یا مثلا یو څه ارزانه ورته وسي، نو دا به د خلکو دپاره یو ډېر ښه. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر سید احمد سید دغه ولایت کې د یاد روغتون د وړیا بېلابېلو روغتیایي خدماتو پخلی کوي، خو په عین وخت کې د یاد روغتون له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د لا زیاتو روغتیایي خدماتو په موخه دي نوې طبي ماشینري هم راوړي، تر څو د هلمند میشتو ناروغانو تداوۍ ته پر وخت او نورو برخو کې رسېدنه وسي. دوی عموما ډېر زیات خدمات چې دي موږ په دې غوښتنه کوو چې په نورو برخو کې هم کار وکړي، نو اجرایي برخه کې ښه دي، داخله برخه کې او د اطفال او نسایي ولادي برخه کې. او مخکې مې وویل چې د هلمند په سطحه خدمات صحیح دي، موږ دې څخه یوه غوښتنه دا لرو چې نور وسایل هم راوړي، یعنې په هلمند کې چې څه روغتونونه دي په هغه برابر باندې دوی خدمات صحیح دي. په ټول هلمند کې سي ټي سکین نشته، چې دوی کولی شي چې هغه راوړي دلته، نو چې ته هم خدمات معیاري سي، ښه خبره ده چې دې وسایل زیات دي. باید ویل سي چې هلمند کې یو شمېر نور خصوصي روغتونونه هم شته چې په ځینو ځانګړو ورځو کې د یو شمېر ناروغیو وړیا درملنه ترسره کوي.